او سلام وکړه السلام علیکم السلام الله اکبر الحمدلله دا ته ټوکې کې دا مونږ دی. شیخ صاحب په هر هم په غوسه کې شو دا تیری چې خلک تراویح کوي دا تراویح کیږي نه کیږي نه دی باره کې شیخ صاحب دا بیان را سره وګورئ نن سبا ډېر تراویح خلک تیزی کوي په پنه موتی منیر شاکر صاحب تراویح نشته دی یو په لاغه دسی وي او بل په خلک تراویح کې ډېر تیزی کوي راځي دا شیخ صاحب بیان را سره وګورئ او مخکې ملګرو د ثواب پر شریک راځي. اکبر الله اکبر خدای ته الله اکبر معنا الله ډېر لوی دی څومره ښکلې معنا ده په ښکلې طریقه که تاسو دا چلو کو چې امام صاحب تم وي چې مولوي صاحب خدای ته وګور مونږ ښکلې وکړو مونږ تا پسې شاته ولاړو مزیدار بیا به ښکلې کوي خشته به کوي مزیدار به کوي او امامانو ته زما درخواست چې د خدای خاطر وکړي مونځونه او دویم تراویح په جومات کې کوي او ورو ورو کوي دا ډز ډوز نه ګورئ دا قسم په خدای ګناه ده قسم مې راته په دې منبر وخواه دغه تراویح ګناه ده د هغې نه هغه نه تراویح ښه دي دا په منډه منډه کوي ډز ډز یې جوړ کړي نه په رکوع سو کېږي نه په سجده ته خدای ته ولاړ یو جج ته چې ولاړ څومره په ادب ولاړ یو افسر ته چې ولاړ څومره په ادب ولاړ لس ځله خو ځان ته په شیشه کې ګوري چې کالر مې کوږ نه لس ځله په شیشه کې ګوري چې واسکټ مې چېرته کوږ نه لس ځله ځان ته په شیشه کې ګوري چې ټوپۍ مې برابر ده او ګیره مې څنګه ده او ګیره کې لس ځله ګومز به ولې جج صاحب ته ودرېږم افسر صاحب ته ودرېږم او الله ذات ته ودرېږي د خدای بنده خپلې جامې اچوه چې الله ته ودرېږي او په قلار قلار مونځ کوه او کوم ملا چې دا زر زر تراویح کوي چې ورپسې تراویح ونه کوي د علماو ته هم زه یم چې د خدای خاطر وکړي خپل منظم مه خرابوئ او د قوم منظم مه خرابوئ قومه خو ضروري شی دی د قلوقو نه پاڅېدل دا خو واجبه ده او بعضې علما ورته فرض وایي د دوو سجدو منځ کې ناسته چې جلسه ورته وایي چې ملا مکمل نیغه کې دا خو واجبه ده او بعضې علما ورته فرض وایي نه قومه شته نه جلسه شته بس سمع الله لمن حمده الله اکبر دا کوم کتاب کې دا خو قسم په خدای که دا موږ رسول الله مبارک کړی یا صحابه کړی یا زمونږ ائمو یا سلفو کړی سجدې نه پاسې الله اکبر دا کوم کتاب کې دي صاحب دا تاسو څنګه تلاوتونه کوئ الحمدلله رب العالمین الله اکبر دا خو مونځ پورې ټوکې کوي خدای پورې ټوکې کوي د خدای قرآن پورې ټوکې کوي ظالمه علماو ته هم زه وایم چې د خلکو دپاره چې ما پسې خلک ډېر شي تا پسې ډوډۍ رونه درېږي د رسول الله مبارک چې کوم مونځ دی هغسې وکوه د صحابو چې مونځ دی کوه او تاسو په خپله د دې علماو اصلاح وکړئ تاسو چې کم زر زر کوي وروره خدای ته وګوره سم کوه او کني بل جومات ته دی بل ته دی په خپله به ټیک شي او خو مونږ کې چل دا دی که نه مونږ وایو یاره پلان کې ملا مړه سم ډزېږي لکه کلاشنکوف په شان ډزېږي هلکه دا چېرته چا خادي چې ته دا ملا ډزی سه دا پلان کې چې دی که نه مړه سم یې چرچل دی اسه ډزار ته وبس خدای ته وګوره د دې ځای نه به ځي هغه پنځم کندي جومات ته ولې زر کوي نو په لاره یې څونه ټایم ولګېد واپس دی په لاره څونه ټایم ولګېد نو دا خدای له ورکه که نه خلک مونځ پورې ټوکې کوي قسم په خدای جومات کې ناست یم چې څوک مونځ پورې ټوکې ټقالې کوي د ایمان نه خلاص دی د مونځ استهزا مونځ پورې خندا کول قسم په خدای دا د ایمان نه خلاص دی دا خو مونځ دی الله ته ودرېږي الله راضي کې په ښکلې طریقه مونځ وکړه اوس به درته حدیث ووایم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که مونځ چا ناقص وکړه او بېکار او کمزور یې وکړه نو فرشتې دا مونځ الله له خېجئ الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه الله وایي دې مونځ ته زما جت نشته په دې مخې ولا واپس ورغورځوه نو ځان داسې وکړه او الله دې خفه کړه چرچل مولا راکټ مولا هلکه دا راکټ مولا پکې کم ځای کې دی او دا چرچل مولا پکې کم ځای کې دی او سلام وکړه السلام علیکم السلام الله اکبر الحمدلله دا ته ټوکې کوي دا مونځ دی سمع الله لمن حمده الله اکبر الله اکبر خدای ته الله اکبر معنا الله ډېر لوی دی څومره ښکلې معنا ده په ښکلې طریقه که تاسو دا چلو کو چې امام صاحب تم ووایي چې مولوي صاحب خدای ته وګوره مونځ ښکلې وکړه مونږ تا پسې شاته ولاړو مزیدار بیا به ښکلې کوي خشته به کوي مزیدار به کوي او امامانو ته هم زما درخواست چې د خدای خاطر وکړي